دغه نن چې کوم کار شوی په خوست کې او کوم بمبار شوی دی دا بمبار مستقیمه پاکستان د ملا یعقوب په خولې کړی دی. که د ملا یعقوب په خولې نه وای کړی نو ملا یعقوب که ملا یعقوب په خولې نه وای کړی یو ملک تا په ملک ارڅي بمبار کوي یعنی مستقیم جنگ کوي ته ورته سیایې چې نن مې راشه بمبار وکړه زه به تا سره سبا کسم ویلې ته خو 3 لکه 4 لکه پوج په کور کې لرې په کور دې کېنولی ملا یعقوب یې که ملا مردګو یې که ملا ډر یې ملا پر یې څه شی دنې وکړو ته خو 3-4 لکه پوج په کور کې کېنولی تا خو په 15 لکه پولیس دې په کور کې کېنولي دي ته په دغو سپږنو هر څه ماته جنګ کوې ماته وطن ګټې په دغو خولنو چې هغوی ټول عمر همدا د پنجاب ډګه څټلې همدا په مدرسو کې ما مفتي عزیز غولي ته اوس هغه سره په مفتي عزیز نه جنګ کوې هغه به اوس راشي مفتي عزیز به وولي تا ته دا ملا یعقوب دې مونږ په دې خبرو نه غولوي وروره جانه په موږ بمبار کړی مو بمبار غواړو مردګه ډوزې نه منو ډوزې مو ورته 6 کاله وویشتلې په موږ خو خپل زړونه تش کړل مین به درته کېښوله چاودنې در کې کولې هره مردګوي دې نه کوله اوس مردګه پنجاب مخکې چې مو وی چې پنجاب مو دښمن دی تا مردګوي چې ما ورور دی ما ته ظاهر کړی ایما اسلامي ورور دی همتاسې په خپلو کورونو ته در وستلی وه همتاسې د پنجاب ملایان په خپلو کورو کې کېنولي وو خپلو څنګو کې مو ځان سره کېنولي وو تاسې پنجاب ته خپل ورور وی موږ خو د 40 کاله وشوله چې مو یو چې پنجاب مو دښمن دی پنجاب مو ویژني پنجاب مو سره همدا تاسې انتحاریان چی شي دپاره روزلی تاسې انتحاریان د امریکایي دپاره روزلی تاسې ته کومه ورځ ویلي چې د امریکایي مرګ روا د امریکایي ووژنه نالت دې په ملا عمر شه نالت دې په هیبتي مردګو شه مردګوه په ما نالت یې نالت دې په هغه بسته عمارت شه دغسې درته ناست یو 6 کاله مخکې ما هم درپسې راغلي وو همداسې بېرته مجبوره کېږو چې غږ پورته کړو په ښځه دې پورته بیا ملا عمره او ملا یعقوبه په ټولو بیا ننوځو تاسې ته مو وی چې زه بس دغه دی وروره جانه جنګ ختم شو امنیت راغله اوس نور هېڅ خبره نشته ده دغسې امنیت چې اوس مې پاکستانی ویژني اوس مې وروره جانه مخکې به وی چې کونړ نه راکېټونه ورېږي په غلام حکومت همدوی په حکومت کې دغه دی څومره راکېټونه ورېدلي څومره خلک یې وچلي اوس که یو مردګو دلته رجک شي څه به وي په تېر حکومت کې هم په کونړ هغه کېدل خو په تا هم په کونړ کې کېدل خو په تېر حکومت کې ته ماته وښیې چې یوه ورځ تیاره راغلي وي په ما یې بمبار کړي وي ته په تېر حکومت کې ماته وښیه چې یوه ورځ داسې راغلي وي مستقیمه یې ما خاوره بمبار کړي وي یوه ورځ په دروازه په سر یو افغان بچي سره یوه ورځ کسه په ترخم کې هغه دی هغه وکړله په دروازه مروازې ور ماته کړه همداسې په سپین بولډک کې یو افغان بچي ته یې څیلي وو بسته دروازه مروازې ور ماته نه کړله ټانګونه ډکسنې مکسنې پوستې ورته هغه نه کړلې بیا به یې داسې په ما بمبار کړی وه د پلار نه شو کولی هماغه غلام اداره چې تا ورته وې هماغه د کفر غلامان دی چې ورته وې په هغوی د پلار بمبار نه شو کوی ته چې ځان ته مسلمان یې ته چې ځان ته پلاتون یې ته وروره جانه تا په شتون کې په ما بمبار کېږي تا په شتون کې ما افغانان وژل کېږي ته چې ځان ته پلاتون یې تا چې ځان نه یو سپی جوړ کړی وه چې په خپلو مسلمانانو د خپلو افغانانو په وینو نه مړی دی د خپلو په افغانانو په وژلو نه مړی دی چې درته ویم چې افغان ما وژنئ مو د طالب په مرګ هم خفه کېدو مو خو تا مردګو ته هم وې چې راشه کېنه جنګ در سره نه کوو تا نه وژنو ته ما وژنه زه تا نه وژنم هر څه کېنه سره چې لاس موټی یو موټی کو ویر شو په د پنجاب چې څوک چې تا ملا عمر چا مردار کړی چې پوښتنه یې درته وکړم تا ملا ضعیف نه چې چا پر توګو باسلی چې پوښتنه ته نه وکړو تا ملا منصور چې چا په پاکستان کې درته مردار کړه چې پوښتنه ته نه وکړو نه مو دیلي مو خو تا مردګوانو پوښتنه هم کړې مو خو دا هم ویلي چې ملا منصور هم د دغې خاورې بچی وه ملا برادر هم چې سپیو ځنځیرونه یې پکې چولي وو د دې خاورې بچی دی ملا عمر چې مردار کوم د دې خاورې بچی دی ایبتي چې په کوټه کې مردار کړی چې نن دوی یې چې امیر المؤمنین دی او ژوندی دی چې په کوټه کې 2 کاله مخکې مردار کړه هغه هم ویل چې د دې خاورې بچی دی راشه چې وکړو پوښتنه راشه مردګوه شته در کې دومره غیرت مو یو شهید قاسم هغه د تر ننې ورځې پورې یادم یو عسکر ورته وژلی وه په بدل کې مو څه نخرې پرې وکړې هغه دی او تاسې نه دغه د مشران یې درته وغوول په کونې د بي ورمنن بسل زه ته اوس درویغ نه یم خو تاسې د مشرانو په خوله چې ملا زه یې پیچلوس لپاره کړم امریکایانو ته همدغه پاکستان حواله کړم مردګوه ته په کوم مخولې ځان ته افغان یې مو افغانان خو دومره بېغیرته نه وو چې پنجابي مو د پنجابیانو نه پرتګونه وباسلي لنګ مو راغوستی او تا مردګو نه پنجابي پرتګ وباسله لنګ یې دروغ وستله چېرته وتښتم کونی خو تاسې یو چې مفتي عزیز غولې ویډیوګانې مروتې کونیان خو تاسې وایي چې په مدرسو کې مو لباتتې وکړې د خدای پاک په کورونو کې ما سره وغول کونی زه شوم که ته شولې کونی داسې هارونه دوی موضوع خرابوي دی د نرشي بګۍ بمبار په کړی که نرشي دغې پوښتنه دې وکړي دا څه کوي دی کونی ده پسې مه ګرځه دی که امر وکړه مردګوه ملا یعقوب ته وایي چې ته امر وکړې د کونی زویه د مردګو زویه ته امر وکړه
ته د سپګن سیټ ته کېنوئ ما هغه تېر نظامیانو ته وسله راکړه زه خپله ځم جنګېږم زه په دغو سپګنو مردګوانو ځان نه ګټم موږ په دغو خپل وطن نه ګټو موږ وایو چې ته مردګو کښته کېنه امر خو وکړه که نه اوس خو حکومت تا لاس کې دی هر چې تا لاس کې دی تا په خولې تا مردګو خولې ته مو ناست یو که نه ملا یعقوب تا خولې ته ناست یو ته امر وکړه صرف د یو پکتیا دی بسته پاکستان ته بس دی داسې خلک لرو چې بیخي تاسو کوشته ته کېنئ راکړئ وسله مو ته خو کومه دی وسله خو تاسو یوړه د کورونو نه مو ټوله کړه په تېر کال حکومت کې هم د ټولو ولسونو نه وسله ټوله شوله وایي تښتوله پنجاب نه یې خرڅه کړه نن هم کور په کور ګرځي وسلې ټولوي د وسله چېرته ځي د تېر حکومت وسلې پوښتنه چا کړې چې چا شوله طالبانو تاسو چې وسله یوړه میلیونونو میله وسله مو یوړله څه مو کړله چې نن تاسو هر څه وسلې ټولوئ دا وسله مو څه کړله د دې وسلې پوښتنه به دوی نه څوک کوي راکړه دا وسله ته مو ته کېنه ورته په کونج کې تماشا وکړه اعلان وکړه چې راشي چې ځوانان هغه ځوانان دې راشي چې پاکستان سره جنګېږي که ډېر نه راغلم خو زه به د افغان بچی نه وم ته سره تل تماشې ته کېنه په دغو کونیانو د مدرسو په عبادتیانو مو ځان نه ګټو که دغو مو ګټلی مو پوښتنه به یې کړې وای مو ته به یې دا نه وي چې مو ته صبر وکړئ مو ته دا وکړئ مو ته دغو به اعلان کړی وای چې راشئ دغه مو وسله دغه مو ټوپک دا مو وسله دا مو ټوپک دا مو جنګ دا مو میدان خو دا کونیان خپل هم جنګ نشي کوی خپل هم مفتي عزیز ته ټول عمر کونه ویر کړه نن نرسي مو هم نه پرېږدي چې مو ورسره وجنګېږو مو هم دا یایو چې ولس دې بیداره شي ولس دې رویښ شي دغه پنجابیان که دا خپله پنجابیان دي دا خپله د پنجاب روزل شوي سپي دي په دغو دې ځان نه ګټي خپل ځان مو باید خپله وګټو خپل ځانونه مسله کړو نو ملا مردګو ته یایو ملا خرکوس ملا رزیل ملا پنجابي ته یایو چې امر وکړه مو ویلڅوپې که ته نشې کوی ته بنګړي واچوه تېر شلو کالو کې د ښځو جامې اغوستې وې د ښځو چادریانې دې اغوستې وې د ښځو جامې واغونده بنګړي واچوه شاته ورپسې دریا وایه زه ورځم ته ډوله ته ډنګوه زه ورځم خو ملا یعقوبه په غاړه کې د لاکټونه واچوه پنجپونه نه هغه واچوه د ښځو جامې واغونده ته ما سره صرف اوبه وړه راوړه ته ما ته صرف سنګر ته اوبه راوړه ماړی راوړه نوره تا مردګو نه زه جنګ نه کوم نه په تا مو ځان ګټو که تاسو د جنګ خلک وئ تاسو په افغانانو ته نه رانیئ تاسو په پنجابي تاسو پردي سړي ته هېڅ کله له زور نه دی ښایي تاسو هېڅ کله په پردي سړي وار نه دی کړی تاسو هېڅ کله پردي سړي ته نیغ نه یې شوي ټول مدار مو 40 کاله د افغانانو په وینو لاسونه رنګ دي افغانان مو وژلي نن یې هم وژنئ نن هم ماته یایي چې نر یې راشه نن هم ماته یایي چې سر به دې داسې کم نن هم ماته یایي چې وژنم دې څوک چې دنې بمبار کوي چا چې وغولې چا چې در په دره کړې هغه ته هېڅ څه نه یایي مننه دغه نورو دوستانو ته وخت ورکړئ روژه دی چې نوره مې خولې نه چټیات ونه وځي هلمندی صاحب ژوندی اوسئ چې لایف راغلی وي ما خپله دومره زړه درد کړی که وشه زه بیا خپله لایف ورځو لایف اوسئ کوم مننه ژوندی اوسئ